لشکرګاه کې د اتحادیو د مسؤلینو او وکیلانو سره غونډه وشوه. په غونډه کې د یاد ریاست رئیس مولوي محمد امین بدخشانی، محتسبینو، علماء کرامو، د اتحادیو مسؤلینو او وکیلانو ګډون کړی وو. پیل کې د امر بالمعروف رئیس ښاغلي بدخشانی د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د قیامت د ورځې بحث وکړ چې په دې سخته ورځ کې به انسانان یو له بله تیښته کوي. مخکې له دې ورځې به د دنیا غرونه او لوړې په هوا کې والوځي، ټول مخلوق به ختم سي، بیا به د محشر په ورځ خلک د خپل بدن په خولو کې د اعمالو په اندازه غرق وي او دومره اوږده ورځ به وي چې کوچنی به سپینږیری سي. نو د داسې ورځې لپاره چمتووالی پکار دی، ځکه د دنیا ژوند د انسانانو لپاره یو چانس دی. باید د همدې چانس څخه ګټه واخلو او د دې سختې ورځې لپاره توښه برابره کړو. د خپل 15 وخته فرضي لمونځونو اهتمام وکړو، په جماعت سره ادا کړو او خپل ماتحت کسانو ته توصیه وکړو ترڅو ځانونه اصلاح کړي او د لمانځه پر وخت دکانونه وتړو او لمانځه ته حاضر سو او خاصتا د جمعې د لمانځه اهتمام وکړو. همداراز نوموړي زیاته کړه چې د امر بالمعروف ریاست ستاسو د خیر غوښتنې او عزت ساتنې ریاست دی. همیشه ستاسو په خدمت کې دی او کارکوونکي یې مکلف دي چې په نیکو امر وکړي او د منکر څخه منع وکړي. د ګډونوالو څخه د دې ریاست په پرمختګ کې د همکارۍ غوښتنه وکړه ترڅو د الله جل جلاله دین پر دې مځکه نافذ سي، معروفات اقامه سي او د منکراتو مخه ونیول سي. وروستیو کې د غونډې ګډونوالو په خپل نوبت سره نظرونه او غوښتنې شریک کړي او د امر بالمعروف ریاست سره د پوره همکارۍ ډاډ څرګند کړ. دوی وویل موږ هڅه کوو چې د معروفاتو په اقامه کې او د منکراتو په ازاله کې بشپړه همکاري وکړو ترڅو زموږ ټولنه کې بشپړه شرعي قوانین تطبیق شي.